السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په موبایل کې هغه ویډیوګانې پلی کړئ کوم چې ستاسو موبایل نه وایي. دوستانو په زیاترو موبایلانو کې دا رقم ته ویډیوګانې وي چې هغه موبایل نه وایي. نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن در وښیم چې د هغه په ذریعه سره به تاسو وکولی سئ چې په خپل موبایل کې هر رقم ته ویډیوګانې پلی کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دلته به تاسو راسئ په دا ټایټل باندې به کلیک وکړئ. انلاین به ما تاسو ته ایپس لینک یا د هغه رقم اپلیکیشن لینک لیکلی وي. تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو په دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ د هغه رقم د هر چا په موبایل کې دا رقم ته ویډیوګانې وي چې هغه نه وایي. یعنې اوس ما په موبایل کې یوه ویډیو ده اوس که هغه نه وایي د هغه رقم د دې لپاره به تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ د هغه رقم دلته تاسو راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ او کوم پرمیشنان څخه څخه غواړئ هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو الاو کړئ. نو ګوره دوستانو کله چې هغه پرمیشنان تاسو الاو کړئ د هغه رقم دلته تاسو راسئ په ایډ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ایډ بټن باندې کلیک وکړئ د هغه رقم ویډیو فرام اس ډي کارډ شو د هغه رقم اډیو فرام اس ډي کارډ شو. اوس که چیرې ستاسو موبایل کې ویډیو نه وایي تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ. که چیرې ستاسو موبایل کې اډیوګانې نه وایي تاسو په اډیو باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم ویډیو باندې کلیک کوم. کله چې دوستانو تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ اوس که ستاسو موبایل کې هره ویډیو نه وایي صرف په تاسو هغه ویډیو ورشئ او د هغه رقم دوستانو اوس به دلته تاسو راسئ په کنورټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په کنورټ بټن باندې کلیک وکړئ د هغه فایل به تاسو کنورټ کړئ. یعنې زیاتره دا رقم ته ویډیوګانې وي چې هغه په ام پي 4 کې وي یا په ام وي پي کې وي یا د هغه رقم په 3 جي پي کې وي هغه ستاسو موبایل نه سپورټوي. د دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ هغه ویډیو پر وښیاست او د هغه رقم دلته تاسو راسئ په دا فایل باندې به کلیک وکړئ. اوس که تاسو غواړئ چې هر فارمیټ ته یې واړوئ صرف په دوستانو تاسو هغه فارمیټ ور وښیاست. نو ګوره دوستانو زه ام پي 4 تړوم د هغه رقم تاسو په ام پي 4 باندې کلیک وکړئ. د هغه رقم ګوره دوستانو دلته دی تاسو ته سایز درشي د هغه رقم اف پي اس سولو د هغه رقم ریشو سو د هغه رقم کوډ سو یعنې ټوټل سیټینګ یې دلته تاسو ورکولی سئ او د هغه رقم ګوره دوستانو ټایمر سو د هغه رقم کراپ سو که چېرته تاسو غواړئ چې دا کراپ کړئ هغه دلته تاسو کراپولی سئ. سب ټایټل کې دوستانو تاسو ټایټل ورکولی سئ او ایډ واټر مارک کې دوستانو تاسو یو واټر مارک سره لګولی سئ. په ریموو واټر مارک کې هغه واټر مارک تاسو ختمولی سئ او د هغه رقم دغه تاسو چیرې سي ووایي که هر ځای غواړئ چې سیو یې کړئ نو دلته هغه تاسو د سیوېدا ځای ورښولی سئ. یعنې که هر فولډر کې تاسو غواړئ چې دغه سیو کړئ هغه دلته تاسو ورښولی سئ او د هغه رقم به دوستانو دلته تاسو راسئ په کنورټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په کنورټ بټن باندې کلیک وکړئ هغه ویډیو به کنورټ سي د هغه رقم کله چې دغه تر 100 پورې ورسیږي اوس که دغه په هر فارمیټ کې وله هغه به ام پي 4 ته به واوړي او د هغه رقم دوستانو بیا تاسو په هر موبایل کې کولی سئ چې دغه ویډیو پلی کړئ. یعنې دوستانو په زیاترو موبایلانو کې دا رقم ته ویډیوګانې وي چې هغه ستاسو موبایل نه وایي یا ستاسو موبایل کې دا رقم ویډیوګانې وي چې هغه ستاسو موبایل نه پلی کوي. نو د دې لپاره به دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ او صرف تاسو فارمیټ ور بدل کړئ بیا به هره ویډیو ستاسو په موبایل کې پلی کېږي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ میلاوي خو نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.